ډېر ګرانو ماشومانو سلامونه. هیله کوم چې جوړ او روغ اوسئ. خپل درسي چینل ته ښه راغلاست. خپل درسونه د نورو ماشومانو سره شریک کړئ، لایک او کومنټ هم وکړئ او سبسکرایب مه هیروئ ترڅو ټول درسونه ولیدای شئ او ښه یې زده کړئ. اوس به بیا هم خپل نوی درس پیل کړو په بسم الله الرحمن الرحیم، ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو او هر نیک کار او هر ښه کار په خپله مبارکه کلمه په بسم الله الرحمن الرحیم پیل کوو. موږ تاسو نوی درس 24م درس دی، 22م درس دی. آفرین، یادم دی 22 په پښتو کې داسې او په انګلیسي کې داسې لیکل کېږي. وګورئ ورته ښه یې زده کړئ چې 22 مو هم زده شي. 22م حرف په پښتو ژبه کې د غین حرف دی. عین وغوندې لیکل کېږي، یو ټکی په سر کې لري. غین 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 شکل ته یې وګورئ، ډېر اسانه لیکل کېږي. غین هم د نورو حرفونو په شان په کلماتو کې درې غږه لري. درې غږه د غ، غې، غو. غ، غې، غو درې غږه ورکوي. په ځینې کلماتو کې د غ، په ځینې کلماتو کې د غې، په ځینې کې د غو غږ ورکوي. اوس به راشو وګورو چې ما غین په کومه کلمه کې درته انتخاب کړی څنګه تلفظ کیږي. غین غر، غین غر، غین غر. وګورئ غرونه څومره ښایسته غر دی، تک شین دی. افغانستان ډېر ښایسته غرونه لري. د موږ ښکلی هیواد افغانستان ډېر لوړ او ښایسته غرونه لري. غین غر، غین غر. او دا بل غر چې په څوکه کې واورې دي او د لاندې ټول ځایونه شنه دي. غین غر، غین غر، غین غر. تاسو په کله د غره پلو ته تللي وئ چې څومره ښه هوا لري غر، د غره لمن څومره ښایسته وي. غین غر. او دا هم د ژمي په مهال غر دی چې ډېره واورې په ټولو طرفو کې لوېدلې. غین غر، غین غر. دلته غ تلفظ کیږي، غ. غین غر. اوس به راشو وګورو چې بیا ما غین په کومه کلمه کې درته خوښ کړی او څرنګه تلفظ کیږي. په کومه کلمه کې غین په شروع کې راغلی. غین غنم، غین غنم. غنم خو پیژنئ، غنم چې کرل کېږي، بیا میده کېږي، بیا ډوډۍ ترې پخېږي، اوړه ترې جوړېږي. غین غنم. وګورئ دا د غنمو وږی دی، پوخ شوی، رنګ زیړ دی. غین غنم، غین غنم. او دا هم بل وږی دی د غنمو چې پوخ شوی. دا بیا میده کېږي او د غنمو دانې ژرندې ته وړل کېږي، هلته د اوړو په شانې میده کېږي او بیا اوړه ترې کوشتېږي او ډوډۍ ترې پخېږي. غین غنم، غین غنم، غین غنم. اوس به راشو وګورو چې بیا ما کومه کلمه تاسو ته خوښه کړې چې په غین پیل شوې او څرنګه تلفظ کېږي، څرنګه غږ لري. غین غروب، غین غروب. غروب خو پیژنئ، کله چې لمر لویږي او ورځ ختمه کېږي، شپه رانږدې کېږي، شپه پیل کېږي، هغه منظرې ته غروب وایي. د اسمان څنډې تکې سرې شي لکه دغه تصویر چې تاسو ګورئ، ډېر ښایسته شي او ډېر ښایسته معلومیږي. دې ته غروب وایي. غین غروب، غین غروب، غین غروب.
کله چې لمر پورته کیږي هغو ته د لمر پورته کېدلو ته څه ویایي؟ د ورځې پیل ویایي یا طلوع ویایي، او کله چې لویږي ورته غروب وایي. غروب، غین غروب. وګورئ څومره ښایسته منظره ده. غین غروب، غین غروب. اوس براشو وګورو چې بیا ما تاسو ته کومه کلمه انتخاب کړي چې غین په پیل کې راغلی او څرنګه تلفظ کیږي. غین غونډۍ، غین غونډۍ. غونډۍ خو پیژنئ، د غره نه لږ ښکته وي او هر څوک ورته پورته کیدی شي او په پسرلي کې ډېرې ښایسته وي. غونډۍ تکې شنې وي. وګورئ دا څومره ښایسته غونډۍ ده، په سر یې ودانونه ده. غین غونډۍ. د موږ تاسو ګران افغانستان ډېرې ښایسته غونډۍ لري. غین غونډۍ، غین غونډۍ. دلته غو تلفظ کی. غونډۍ، غین غونډۍ، غین غونډۍ. او دا بله غونډۍ ده، څومره ښایسته غونډۍ ده. غین غونډۍ. دلته ماشومان او لویان پورته کیږي په غونډۍ په سر په پسرلي کې او پتنګ پورته کوي. په څه خاطر؟ په دې خاطر چې هلته هوا ښه وي او شمال ډیر وي او پتنګ ډیر ښه پورته کیږي. غین غونډۍ. اوس به راشو د غین ترانه به درته ولولم. وګورو چې کوم لغت ما خوښ کړی چې په غین پیل کیږي او ترانه مې درته جوړه کړې. 2 ځلې به زه درته ولولم او بیا به یې 2 ځلې تاسو ولولئ. غین غلیم. غلیم څه شي ته وایي؟ غلیم دښمن ته، هغه شی چې موږ ته ډېر ضرر لري، موږ ته هیڅ ګټه نه لري، هغه ته څه وایي؟ غلیم. غین غلیم. غلیم جهل ناپوهي ده، ډېره بده ګمراهي ده. سبق ولوله هر کله چې هوښیار شې زما ګله. خدای دې وکړه چې دا ترانه م خوښه شوې وي. تاسو ته یې ویلي چې ناپوهي، جهل، څوک چې علم یې نه دی زده، هغه څه شی دی؟ غلیم دی. غلیم د موږ تاسو سره دښمني لري او موږ ګمراه کوي، د ښې لارې نه مو بدې لارې ته وړي. نو اوس مې بیا درته ولولم. غین غلیم. غلیم جهل ناپوهي ده، ډېره بده ګمراهي ده. سبق ولوله هر کله چې هوښیار شې زما ګله. اوس یې تاسې راسره یو ځای ولولئ. غین غلیم. غلیم جهل ناپوهي ده، ډېره بده ګمراهي ده. سبق ولوله هر کله چې هوښیار شې زما ګله. یو ځل بیا یې ولولئ. غین غلیم. غلیم جهل ناپوهي ده، ډېره بده ګمراهي ده. سبق ولوله هر کله چې هوښیار شې زما ګله. آفرین، شاباس، ډېر ښه ملوست، ډېر ښایسته ترانه م زده شوه. خدای دې وکړي چې خوښه شوې مو وي. اوس د کارخانګي نوبت ورسید. یوه صفحه به د غین د حرف نه او یوه صفحه به د 22 د عدد نه ولیکئ په خپلو کتابچو کې. خپل پلار جان مور جان ته به یې وښایاست چې کومه تېروتنه م نه وي کړې. نورم وخت پوره شه. د خدای په امان، ښه وخت.